سلامونه ګلونو هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې په تن ولرئ، له جنګ او جګړو په امان اوسئ. د نن ورځې موضوع زما بیا هم د اوکراین او د روسیې په جګړې باندې راڅرخیږي. غواړم په دې اړه باندې نوي معلومات له ملګرو سره شریک کړم. د اوکراین تېروتنې په بل چا باور کول یا خوشباوري، لکه موږ چې دا تېر 40 کاله په نورو باندې خوشباوري کړې ده، د نورو په اوږو باندې ولاړو، هغوی چې څنګه ځان وغورځوو موږ په ځمکه وغورځېدلو. نو همدغسې اوس اوکراین سره هم وشل. اوکراین هم خوشباوري وکوله په ناټو او روسیه په امریکا باندې، نو هغه خوشباوري ډېره زر ماته شوه او هغوی ورسره ونه درېدل. د اوکراین ولسمشر په ډېر خواشینونکي غږ سره وویل چې موږ نور تمه نه لرو چې ناټو دې زموږ ملاتړ وکړي یا له موږ سره دې پاتې شي. ناټو هم داسې کوم عکس العمل ونه ښوده چې ووایي چې ولا موږ اوکراین سره درېږو نه. هغوی یوازې په روسیه باندې بندیزونه ولګول او دغه بندیزونه یوازې د امریکا پلان و چې دې مابین کې اروپا خپل وګړي خراب کړل یا اروپا خپل هیوادونو کې داسې مشکلات شاید جوړ کړي چې عام وګړي د حکومت په ضد لاریونونه وکړي، پاڅېږي او وایي چې تاسو دلته موږ ته مشکلات جوړ کړي دي. په هغې باندې هم خبرې کوم. خو اول راځم د اوکراین د ولسمشر خبرو ته. بیا نن چې د روسیه د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره په انطالیا ترکیه کې وکتل، خو خبرې بې پایلې وي. د اوکراین ولسمشر هم تقاضا کړې ده، یعنی خپله رویه یو څه بدله کړې ده. کله چې پوه شه چې اروپایي اتحادیه یا ناټو یې ملاتړ نه کوي، یوازې داسې کوي چې دی قرضداره کړي، د ده هیواد برباد کړي او د دوی مهاجرو ته پناه ورکړي. ګوره، هم د اوکراین ولسمشر برباد که، هم اوکراین برباد که، هم د اوکراین خلک بدبخته کړل او اوس هم په اوکراین باندې احسان کوي چې موږ ستاسو خلکو ته پناه درکړله، پناه ورکړله، موږ ستاسو سره مرسته وکوله. یعنې دوی دغه مردار سیاست له اوکراین سره وچلو. نو د اوکراین پاچا اوس پوه شه، اوس یې په سر کې ماغزه راغله او ویې ویلې چې ولا موږ ناټو یوازې پرېښودلو، موږ له ناټو نه نوره کومه تمه نه لرو چې هغوی د له موږ سره مرسته وکړي. نو غوښتنه یې همدغه وه پرون چې دا خبرې کړې وې چې باید خپله له پوتین سره خبرې وکړي، خپله له پوتین سره وویني. خو پوتین فکر کومه دومره ډېره لیوالتیا نه ده ښودلې تر اوسه پورې او کوم داسې نوې خبره هم ده کړې چې هغه د اوکراین سره د اوربند په تړاو باندې اوسي. خو هغه د بهرنیو چارو وزیرانو چې هلته سره کتلي وو، هغوی خبرې هم بې پایلې نتیجې ته رسېدلې دي. کومې غوښتنې چې پوتین لري هغه شاید اوکراین نه یې منلي، کومې غوښتنې چې اوکراین لري هغه به حتما د پوتین کس نه یې منلي. نو په دې خاطر باندې خبرې بې پایله سوې. اوس امریکا وایي چې روسیه په اوکراین کې کیمیاوي بمونه کارولي دي. نو دوی یوازې دا موضوع د دې لپاره ګرموي تر څو دغه جنګ نور هم ګرم کړي. که روسیه هر رقم بمونه کارولي اوسي، نو امریکا خو ورته څه نشي ویلی، نه ورته ناټو څه ویلی شي. دوی هسې هغه د اوکراین خلک نور هم ډاروي، مشکلات نور هم جوړوي، مشکلات زیاتوي، مشکلاتو ته هغه اور ته لمن وهي. نو په دې خاطر دوی هره ورځ یوه نوې خبر، یوه نوی پلان وړاندې کوي تر څو دغه جګړه دوام پیدا کړي. بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې امریکا غواړي خپل ګاز په اروپا کې خرڅ کړي. اروپا جرمني دم ګړۍ له 55 سلنه ګاز له روسیه څخه و، 15 خواوشا بیا له ناروې هم د خواوشا ګاونډیو هیوادونو څخه ګاز و چې اوس له روسیه سره خپل قرارداد لغوه کړ. هغه 55 سلنه ګاز چې له روسیه نه ورته راتلل، هغه ګاز یې اوس په ټپه باندې ودرول. دوی اوس دلته خپله هم حیران دي. د ګازو او د تیلو قیمت په ټوله اروپا کې بره تلی ده. ډېر ملګري دوستان وایي په امریکا کې هم د تیلو قیمت بره تلی ده. دلته مخکې لیتر تیل په 1 یورو 20 سنټه، 25 سنټه، 13 سنټه و، اوس په 2 یورو یا 2.5 یورو خواوشاته ختلی ده چې په هر لیتر کې 1.5 یورو فرق راغلی ده. دلته د خلکو معاشونه په همغه ځای باندې ولاړ دي، خو ولې په دغسې ورځني توکو ورځني شیانو کې غټ بدلون راغلی ده. مصارف ډېر سوي دي،
درآمد یا عایدات کم شوي دي، نو د خلکو مشکلات هم په اروپا کې زیات دي. خلک خپل هغه سیاسیونو ته غوسه شوي دي، لرې نه ده چې دوی هم لاریون وکړي او غږ پورته سي، مشکلاتو سره مخ سي. دا ټول د یو غلط سیاست یا د امریکا د سیاست ښکار کېدل دي. اوس امریکا غواړي په جرمني یا په اروپا کې ګاز خرڅ کړي. دوی له هغه ځای نه غواړي په سمندر کې پایپ راتیر کړي، لکه څنګه چې له روسیې نه د اروپا ته راغلی یا جرمني ته راغلی و، دغسې د ګازو پایپونه په سمندر کې راتیر کړي او جرمني یا په همدغه منځنۍ اروپا کې ګاز خرڅ کړي. نو دا چې د امریکا همدغه پلان و، همدغه پروژه وه، نو ځکه یې په روسیه باندې ډېر بندیزونه هم ولګول او ډېرې غټې کمپنۍ چې امریکایي وي روسیه کې خپل ټول کارونه په ټپه باندې ودرول. د جرمني کمپنیګانو هم په ټپه درولې دي، د روسیه پیسې کنګل کړي دي. اوس د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویلې کومې پیسې چې د روسیه په بین الملل کې کنګل شوي دي هغه باید اوکراین ته ورکړل سي او د اوکراین په ورانو ودانۍ ولګېږي تر څو جوړې سي. ځکه د امریکا چې هغه 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان خپلو وګړو ته اعلان کړل، نو د اوکراین خوله هم خوږه شوې ده او دوی هم وایي چې دا پیسې دي د اوکراین په خلکو باندې ولګېږي. خو دا د روسیه پیسې د په دومره اسانۍ باندې نشي خوړلی، ځکه که په دومره اسانۍ باندې دا پیسې له روسیه نه وخوري نو امکان ډېر شته ده چې درېیمه نړیواله جګړه پیښه شي او پوتین بیا پې سرپه نه کوي. کله چې پوتین د پیسو لپاره هر څه کوي، کله چې پوتین دومره پیسې هلته بندې دي او هغه پیسې چې امریکا کنګل کړي دي هغه همسې کنګل سي او بیرته روسیه ته ورنه کړي، نو حتما به جګړه پیښیږي او مشکلات به ډېریږي. اوس که چیرته د اوکراین ولسمشر همدغه سیاست په مخ ویسي کومې چې روان کړی ده، نو د هیواد او د خلکو په بحران کې ستر لاس ده. هیواد د بربادۍ طرف ته روان کړی ده، خلک د بربادۍ طرف ته روان کړي دي، خلک د بدبختۍ طرف ته روان کړي دي. نو کله چې اروپا ناټو او امریکا یې ملتیا ونه کوله نو دته بهتره ده چې دی په یو لاره نه یو لاره باندې له روسیه سره جوړ راسي، روسیه ته ځان تسلیموي یا بله لاره چاره هغه د کومې غوښتنې چې د روسیه دي هغه مني تر څو هیواد له بربادۍ او ورانیو نه بچ سي. که نه دغه حالات چې اوس په اوکراین کې روان دي او که دغه دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې دغه هیواد داسې سي لکه سوریه، لکه افغانستان یا لکه نور دغه هیوادونه چې جګړې پکې روانې دي یا جګړې پکې شوي دي، په ټپه باندې اقتصاد ودرېږي، پرمختګ په ټپه باندې ودرېږي، تعلیم کچه داسې راوغورځېږي، پوهنتونونه سیستم خراب سي. نو دغه مشکلات ورته ډېریږي او له دغه مشکلاتو نه د ځان بچ کولو لپاره د دوی د حل لار همدغه ده چې جګړه بس کړي او یو سوله ییزه لاره غوره کړي. دا چې ډېر ملګري دوستان شاید پرې خوشحاله اوسي چې دوی خپلو کې سره په جګړه نښتي دي یا په جګړه نښتي، خو خیر جګړه کې ګټه نشته ده. دغه تیل چې اوس په نړیوال بازار قیمته شوي دي په افغانستان کې به حتما قیمته کېږي. چې په افغانستان کې تیل قیمته شول نو په زور له افغانان نه وځي، افغانان غریب خلک دي. د جګړې په دنیا په هر کونج کې چې جګړه یو طرف نه یو طرف نه موږ نه زور وځي، نو بالخصوص سرمایدار ملکونه خو خیر هغوی به یو څه ناڅه وکړي، خلک کار لري، ژوند یې ښه ده. زموږ هېواد کې خلک بیکاره دي خو مصارف یې ډېر دي، نو له موږ نه ډېر زور وځي. جګړې ته خوشحالېږئ مه، د نړۍ په هر ځای کې جګړه خدای دې ورته د پای ټکی کړي. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره وکتله. سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې، د خدای په امان.